نننۍ ویډیو مې د هامسټر کمبوډ په اړه درته راوړی چې په دې کې بعضې نوي نوي اپشنونه چې کوم دوستانو اضافه شوي دي او دا چې هامسټر کمبوډ کله لانچېږي په دې اړه به یو څو معلومات درسره شریک کړم. ډېر دوستان دا غوښتنه کوي وایي په دې کې نوي نوي اپشنونه چې کوم راغلي دي په دې اړه موږ سره لږ هسې معلومات شریک کړئ چې موږ هم په دې اړه لږ څه پوه شو. تاسو به له دې وړاندې کتلي وي دا چې یو ټون یعنې نوټ کوین په نوم کوم روباټ راوتلی و هغه لانچ شوی و اعلان شو او خلکو ته ګټه ورکړه. له هغې وروسته بیا اونچینه په نوم یو روباټ راغی چې هغه اونچینه روباټ چې هغه له خلکو سره دوکه وکړه او چړې وکړ دی وتښتېد او بعضې شرطونه یې وړاندې کړل چې خلکو ته د منلو وړ نه و. نو اوس بعضې دې وروسته نور روباټونه هم راغل. دا په مثلا په 5 روباټونو کې 2 او 1 داسې سم دا چې هامسټر څنګه روباټ دی په دې اړه به هم لږ څه ناڅه معلومات درکړم دوستانو. ولدي یو ورځ وړاندې پیکسل په نوم یو روباټ و چې هغه هم لانچ شولو که نه خلکو ته یې 10% ویډرام ورکړه که نه خو هلته دوی بیا لیولونه و چا چې لیول دوم لیول ته نه وړی او دریم ته نه وړی دوی ته 10% ویډرا نه ورکوله. هغه هم په دې کې هم یو چل دی که نه چې ډېرو خلکو سره دا هم دوکه وکړله. دا چې دومره به درته وم چې دغه هامسټر کمبوډ چې کوم دی دا هم تر دې دمه ښه روان دی که نه یعنې ښه دی خو بعضې اپشنونه چې دی راباسي دا هم خلکو ته دغه ستونزې راولاړوي چې آیا هامسټر به هم له موږ سره د اونچین او یا د پیکسل په نوم په روباټونو په څېر دوکه وکړي او که به یې نه وکړي. خو دوستانو دومره به درته ووایم کله چې په یو روباټ کې نوی اپشن مخې ته راځي موږ تاسو باید کوشش وکړو چې هغه اپشن ترسره کړو که نه. نو په دې کې هم یو څه اپشنونه دوستانو راغلي دي هغه په اړه هم تاسو ته معلومات درکوم. دغه تاسو باید ضرور بشپړ کړئ ویډیو چې دی تر پایه سره وګورئ. داسې مه وایئ چې دغه خو تکراري معلومات یا موږ په دې اړه پوهېږو نه دوستانو. زه ستاسو چې کوم معلومات درکوم دا به د تاسو ټولو په ګټه وي ځکه چې هامسټر کمبوډ هم ډېر ژر لانچ شي شاید همدغې میاشتې وروستۍ کې لانچ شي که نه وي راتلونکې میاشت کې هم شاید حتما اعلان شي او لانچ شي دوستانو. نو دا چې هامسټر کې یو د بای سکین په نوم کوم اپشن چې دوستانو دغه اپشن څه معنا لري تاسو ته زه ښایم دغه د بای سکین په نوم دغه اپشن دی او بل دغه دوستانو دغه لیول اپشن دی او بل دغه مینی گیم اپشن دی دوستانو او بل دغه د کلی اپشن دی. دغه اپشنونه په دې کې چې دي دا به موږ او تاسو څنګه بشپړو دوستانو. لومړی کې راځو دغه کلی اپشن په اړه ما تاسو ته لا وړاندې هم ویډیوګانې جوړې کړې وې هغې ته وروستۍ برخه کې راځو. لومړی چې موږ تاسو راځو هغه به بای سکین اپشن وي. دغه اپشن دوستانو تاسو وینئ بای سکین دغه اپشن باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ نو دلته تاسو ته یو څو لیولونه درکوي چې هغه تاسو باید واخلئ چې قیمت یې هم تر 2.5 میلیونو کم نشته دی دوستانو. دغه تاسو حتما یو څو لیوله واخلئ ځکه که چېرته دغه لانچ شو شاید تاسو ته یوه ستونزه راپورته کړي او تاسو ته وایي چې تاسو بای سکین لیول نه دی اخیستی یا مو دغه کیلۍ نه دي خلاصې کړي او یا مو همدغه شانتې لیول مخته نه دی بولی. نو دوستانو را به شئ دلته چې کلیک واخله داسې به پورته لږ پسې جګ شئ. ما خو یو څو لیول اخیستي هم دي نو دغه لیولونه دوستان تاسو کتلی شئ. لومړی چې دی دغه ډیفایل لیول دی راځو تاسو راځئ له دغه ځای څخه هم اخیستلی شئ. دلته چې دوستانو تاسو کلیک واخله تاسو لیول ځي او دغه کتلی شئ دغه به تاسو دریم لیول ته زه ځم دغه به تاسو په 2.5 میلیونه اخلئ. زه دغه یو څو اخلم که چېرته دغه لانچ شو او دوی وویل چې تاسو د دغه د بای سکین لیول چې دغه پورته مخته نه دی بولی نو دوی پلمه به موږ ته بیا نه راجوړېږي. راځم دغه هم په 2.5 میلیونه اخلم. تاسو کتلی شئ ما 10 میلیونه کوین په دې باندې ورکړل دوستانو 10 میلیونه ما 4 لیول اخیستي دي نور نه اخلم. تاسو هم په دې کې هم یو څو لیول واخلئ تقریبا 4 لیول ما هم واخیستل ځکه چې شاید دغه لانچ بیا به موږ او تاسو ته ستونزې راولاړوي وایي چې تاسو دغه لیول نه دی اخیستی. راځو له دې څخه دوستانو بل دغه لیول دوستانو تاسو باید دغه لیول هم یو څه بشپړ کړئ. زه پیل خل په نهم لیول کې هم تاسو هم دغه لیول باید پورته بوځئ او مخې ته لاړ شئ دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه هم دی دغه کار چې څومره کوئ ملګري دا ورته وایم دې باندې دغه لیول چې دی شاید پورته ځي. او بل چې دی دغه کلي دی دوستانو دغه کلی چې کومه ده دوستانو ما خو اوسه پورې نه دی بشپړې کړي او دغه به تاسو له مینی ګیم څخه بشپړوئ. زه مثلا راځم په مینی ګیم باندې کلیک اخلم او دغه ګیم به پلی کوو. په دې کې لومړی کوم کلیانې چې دوی ورکولی خلاصولو هغه ډېر اسانه و. موږ چې کله طریقه زده کړه دوی هغه کلیانې هم بدلې کړلې
کلی بدل کړه اوس نوې کوډ دوستانو دوی داخل کړی دی چې نوې چې دی دوستانو دغه یو څه خورا ګران دی کنه نو دغه یو څه ګران دی په همدې خاطر باندې خلک هم نشي کولی چې دغه هم دوی ژر تر ژره یعنې په ډېرې اسانۍ سره یې بشپړ کړي تاسو کتلی شئ دغه ډېر خورا ګران دی نشي کولی چې دغه څوک بشپړ کړي ځکه چې دې ته به مونږ او تاسو ډېرې طریقې پیدا کوو تر څو دغه هم بشپړ کړو نو تاسو په خپله دغه دوستانو کتلی شئ چې دغه هم ډېر ګران دی ځکه چې دا مونږ څنګه بشپړ کړو چې دوی ډېر ژر دغه کوټونه بدلوي خو تاسو اندېښنه مه کوئ تاسو 1.5 ساعت وروسته بېرته بیا راتللی شئ او دغه کوډ دوستانو داخلولی شئ 1.5 ساعت وروسته بېرته بیا راتللی شئ او دغه کلي خلاصولی شئ او بل چې دی دوستانو باید تاسو دغه کوم د پروفایټ پیر هاورس چې دي که نه دوستانو ما تقریبا 4,11,490 دي که نه په ساعت کې ما ته جمع کېږي دغه کارډونه دي دغه هم باید تاسو واخلئ حد اقل ما خو کم اخیستې دي تاسو کوشش وکړئ تر 1 میلیون چې رسولی شئ هم ورسوئ ځکه چې دغه مینې کوم کارډونه چې دي ځکه چې بیا هم شاید په دې کې هم ستونزه دوی راولاړه کړي چې تاسو کارډونه نه دي اخیستي یا مو کارډونه نه دي خلاص کړي او ګټه به د دې کارډونو کمه ده که نه نو یعنې دوی زیات ستونزې راولاړوي په دې باندې تاسو یو څه کوین مصرف کړئ تر څو بیا راتلونکي کې ستاسو ته ستونزې او مشکلات نه وي نوره به انشاءالله چې همسټر کمبوډ اعلانېږي ځکه چې د ټولو روبوټونو په سر کې همسټر کمبوډ دی او له هغې وروسته ټاپ سواپ هم دی او ډېر باوري دي دغه دواړه که نه ټاپ سواپ هم دی او دا هم دی خو همسټر کمبوډ کې زیاتو خلکو کوینونه جمع کړي دي که نه نو تاسو به حتما زیات جمع کړي ما هم 263 میلیونه دي تر دې دمه نو دغه به هم اعلانېږي ژر تر ژره به اعلانېږي نو تاسو کوشش وکړئ په دې کې دغه ټول لیولونه بشپړ کړئ او دغه کلي هم یو څو واخلئ تر څو ستونزه به تاسو ته نه وي او بای سکین هم در سره واخلئ او همدا شانتې دغه نور لیولونه هم در سره واخلئ تر څو بیا ستاسو ته راتلونکي کې کومه ستونزه او مشکلات نه وي بیا په اسانۍ سره وکولی شئ او ویډرا وکړئ او بله دغه لاندې بوسټ برخه چې دی دغه هم ډېره زیاته مخې به دوستانو په دې کې هم دغه ملټیپل او د انرژي لیمیټډ چې دغه هم تاسو باید تر سره کوئ یعنې حد اقل ما 14 لیول او 12 لیول ته رسولي دي تاسو هم کوشش وکړئ یعنې ما دومره اوس دغه 15 لیول په 8 میلیونه خلاصولی شم او د دغه 14 لیول د انرژي چې دی په 2 میلیونه خلاصولی شم دغه هم کې هم تاسو ګډون وکړئ او دغه انرژي هم ترلاسه کړئ دغه د دې لپاره دی چې تاسو کلیک وکړئ ما ستا په هر کلیک باندې 21 جمع کېږي او انرژي لیول چې دی هغه 10,000 دی که نه 10,000 دی نو او بل د ایرډراپ اپشن دوستانو تاسو له والټ سره هم کنیکټ کولی شئ ما تاسو ته ویډیو هم جوړه کړې څنګه له والټ سره کنیکټ کړو والټ سره هم لام د اوسه کنیکټ کړئ که ټلیګرام سره والټ سره کوئ او که چونې کیپر والټ سره کوئ هر سره چې کوئ تاسو هم باید کنیکټ کړئ او بعضې دوستانو تاسو کوشش وکړئ چې دغه هر وخت دغه ګوتې داسې مه کوئ چې تاسو هر وخت دې ته ورکړئ او دغه بس دغه ګوتونی تاسو دغه کلیکونه کوئ او کوین جمع کوئ تاسو فرست ټایم دې ته راځئ که نه ورځ کې یو ځل او 2 ځلې راځئ او بس دغه تاسو کلیک کوئ او تاسو ته به کوین جمع کېږي دوستانو ځکه چې که سکیم هم شي مونږ تاسو کار هم کړی وي زیات نو بیا به هم سړي ته زور ورکوي ځکه چې سکیم هم شي او کار هم زیات کړی وي نو بیا به حتما د مونږ او تاسو یعنې یو څه خفګان هم وي که نه چې خفګان سره مخامخ کېږو چې مونږ په دې کې کوم کوین جمع کړي او څومره زحمت مې ایستلی او دوی دوکه راسره وکړه نو دوستانو شاید دوکه هم ونه کړي ځکه چې یو غټ ایرډراپ دی یو غټ روباټ دی په ټلیګرام کې نو ویډیو دوستانو ته همدې ځایه که خوښوي مې وي د سره لایک کړئ او نور دوستانو سلام شریک کړئ تر بل ویډیو چې بیا به زه راځم پر لوی الله مو سپارم ښه وخت ولرئ او ښې شېبې